الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن موضوع چې د سکارلو چې د هغه د شکسپیر ټریجډي ډراما هغه املټ دی. املټ د ډنمارک یو بادشاه دی او دی په ډنمارک کې دی اوسېږي او دی پر دې خپل باچات کې باچات مخ په وړاندې رواني. نو د دا شک راځي چې زما بابا چې هغه چامړه کړی دی او په دې حواله باندې دی ډېر د سسپنشن او د ډېر شک او شبهات ښکاري. یو ورځ له ده سره د ده یو ملګری دی رشو ورته یایي هغه کار کوي له ده سره هلته ده سره د ډېر زیات دوست دی. نو په هغه مال کې چې کار کوي هغه مزدور ورته ویلي دی چې دا چې دی دا بابا چې دی دلته موږ بې چیز ویلدو بلاګان مې ویلدي یا د هغه بت راځي ستا د بابا بت چې هغه موږ دغه کړي. نو د املټ ورته ویلی چې یاره دا به یو ورځ زم در سره ځم دا بې چیز چې دي دا به ګورو دا کومه بلا یا د بابا بت چې دی دا راځي. نو دوی لاړو هغه بت دا دغه ورته وویل. یو ورځ دوی وکتو چې هغه ورته ویل دا ستا بابا چې دی دا کلیډیس مړه کړی دی. کلیډیس چې دی په دې یو کرکټر دی په دې دغه کې املټ چې دی هغه پروټوګونسټ دی دا کردار پر مخ وړي او کلیډیس چې دی په دې کې د ویلین کردار ادا کوي چې د ده اکا دی او هغه ورته وایي چې دا ستا پلار چې دی دا ستا اکا مړه کړی دی کلیډیس. نو په دې حواله باندې دغه ډېر زیات د ډسټربنس کار سي املټ او ډېرې زیاتې پریشانیانې دغه یوسي. بیا داسې وکړي چې ورځ خپل ملګري ورشو ته او نور ملګري سره راټول کړي چې موږ به داسې وکړو چې په محل کې به یو ډراما جوړه کړو ټریټیجي داسې دغه سین به ورکړو چې دا زما کوم املټ چې دی زما بابا چې دی هغه څنګه مړه سوی دی. په دې حواله باندې دوی په ملک کې خلک راوغواړي نو هغه هنرمندان چې دی هغه دلته راوغواړي او بالکل هغه منظر پیش کړي چې څرنګه د ده بابا قتل کړی دی یا هغه بت چې څنګه ورښوولی و. نو دوی دا معلوموي املټ که چېرته کلیډیس ولاړ سوی نو دا ښکاره خبره دا زما د بابا قاتل دی او که نه سو ولاړ خو بیا یو مسله نه ده. نو کله چې دا ډراما کلیډیس ګوري او کلیډیس دی په دې ټیم کې ولاړ سي په دې ټیم کې ولاړ سي د املټ سل په سله شک سي چې زما بابا چې دی هغه کلیډیس مړه کړی دی. کلیډیس ته به بل شی هم ډېر خوابدی دی چې کله د املټ بابا چې دی هغه مړ کړي او بیا دی د هغه له مور سره کریټیچیوډ داسې یو کرکټر دی که نه لغه سره واده وکړي دا د املټ دا هم ډېر زیات نه خوښ. نو بیا کله دا اوسي چې دوی په دې پوه سي دغه کلیډیس چې دا املټ په ما خبر سو نو دوی راولاړ سي یو پلان جوړ کړي چې څنګه دغه چې دی انګلینډ ته ولږي املټ انګلینډ ته ولږي. خو املټ چې له خپل ملګرو سره روان کړي په کښتۍ کې کښېناوه چې ته به انګلینډ له لاړ سې او ده په انګلینډ کې دا پلان جوړ کړی و هلته له انګلینډ یو دغه و چې کله دی هلته در ورسېدی نو بیا ته املټ مړ کړې چې دا مجلس ختم سي. خو کله چې دا املټ روان سو او په کښتۍ کې روان دي په لاره باندې کښتۍ ته یو اکسیډنټ دغه سو نه نو دوی بېرته په بله کښتۍ کې دغه سو او بېرته ډنمارک ته رالو او په دې ډنمارک چې دی چې دوی کله ډنمارک ته راورسېږي یو کرکټر دی اوپیلیا او د هغه پادر چې دی پولونیس دی پولونیس دی هغه په د کلیډیس سره هلته په ملک کې کار کوي او د ده لور چې د هغه اوپیلیا ده او دوی پرمیان وي مخکې یا پرمیان وي چې زموږ هغه کرکټر هلته هیر سوی. دوی چې رالی دا یې واورېدو چې دغه چې دی د فادر چې دی د اوپیلیا فادر مړه سوی دی نو دوی قبرستان ته ورسي کوم رسومات چې کړي هلته چې مذهبي رسومات چې دوی کړي دی هلته ورسي. نو هلته چې کلیډیس دی وویني نو کلیډیس بېرته ورته یایي چې د ده ورور کارټریس دی یا له د اوپیلیا له ورور سره به ته مقابله کوې. دوی چې هلته قبر ته ورولوږي املټ ورته وایي چې زه له اوپیلیا سره تر 40,000 ورونو زیاته مینه لرم. نو داسې چې کله دی دغسې بیا دا کلیډیس یو سازش کنسپایرسي جوړه کړي له دغه سره وجنګوي دا د اوپیلیا ورور کارټریز او د املټ چې دی جنګ سره وکړي او هلته دغه چې دی کوم د اوپیلیا ورور چې دی هغه ته پر هغه په توره باندې زار ولګوي چې زار ولګوي نو دوی دا سوچ ووي چې دوی به چې کله زخمي سي او دوی به دلته راسي بیا هلته شربت جوړ کړی دی چې دا شربت به ورکړو. خو دا شربت به څنګه ورکوو دا به خپله ډېر سوال وي. هغه چې د شربت ده کښېږدو شربت راولاړ سو د ده کور والا کلیډیس کومه ده دغه مور چې د املټ مور د هغه وتښلو هغه مړه سوه او دلته چې دی دا تورې چې اکسچینج وکړي املټ لا د زار والا وراله
خو دغه چې دی هغه زخمی کوي یا د اوپیلیا ورور چې دی بعد کې دغه ایملیټ چې دی ورسېدا کلیډیس هم قتل کی کنه. نو دغه ټول دا چې د کلیډیس ختم کولو وروسته دا کہانی سیده پر دې ځای باندې ختم سي، دا ډرامه سیده پر دې ځای ختم سي. دغه ډرامه په اصل کې دغه راشوي چې دا ټول ایملیټ چې ټول عمر په ریونجز مورالټي په ضد کې تر کې چې څنګه انسان ریونج اخلي، بدلا اخلي او قصاص اخلي، بیا په هغه قصاص کې د څومره ستړی کېږي، د څومره ډسټرب کېږي. نو دغه موضوع ده او دغه ډرامه پر دې ځای باندې چې کله کلیډیس قتل کی مړی کی نو دغه ایملیټ دې پر دې ځای باندې ختم کی. مننه، خوشاله اوسئ.